کله چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه نو د دې د وفات نه به وروستو نبي علیه الصلاة والسلام ډېر غمجن و. یو ځل خوله رضی الله تعالی عنها راله او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره چې د کله نه ستا نه خدیجه جدا شوې ده نو ته ډېر زیات غمجن او خفه هر ټیم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خوله خفه یم، یو د خدیجه په جدایۍ باندې خفه یم او دویم را سره د کور فکر دی، بچی مې دي دا راته واړه واړه پاتې شو. یو د خدیجه غم دی او یو د کور د بچو غم دی. نو خوله رضی الله تعالی ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره زه درله د نکاح فکر وکم، زه خو غواړم چې ته نکاح وکړې دا به بهتر وي، کور به دې آباد شي او زه به ستا دپاره د نکاح فکر هم وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی خوله څنګه چې تا ته مناسب ښکاري هغه شانتې وکړه ځکه دا کار زنانه کولی شي. خوله رضی الله تعالی ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره کو چېرته باکره پیغله جینۍ کوي نو ما ته یو معلومه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی څوک وی تا ته چې په ټولو خلکو کې محبوب دی او خوښ دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د هغه یوه لور د عایشې نوم دی. نو کو پیغله جینۍ کوي چې د هغې تپوس ترله وکړمه او که نه مشره کونډه کوي نو بله راته معلومه ده سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها چې د هغې تپوس ترله وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو وی خوله د دواړو تپوس وکړه، د دواړو تپوس وکړه چې هر یو وشي. خوله رضی الله تعالی عنها لاړه ړومبې سوده رضی الله تعالی عنها خواله وی سوده نبی علیه الصلاة والسلام په تا پسې د نکاح پیغام را لېږلی دی چې ما سره د نکاح وکړې ستا څه رایي ده. سوده رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ما ته په دې کې هېڅ اعتراض نشته، زه پې خوشحاله یم د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح باندې، خو که ته یو کار وکړې زما پلار ته دا خبره وکړې نو ښه به او پلار یې په دغې وخت کې مسلمان نه و، ښه پلار یې مسلمان نه و، وی که دا خبره ته زما پلار ته وکړې نو ښه به. خوله رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ټیک ده ستا پلار ته به ووایم، خو سوده رضی الله تعالی ته وویل وی ګورئ چې زما پلار خوا لذینو سلام پې د اسلام دا ما اچوه د جاهلیت هغه سلام پې واچوه، ګورئ د جاهلیت سلام پې واچوه ځکه هغه مسلمان نه دی. خوله رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ټیک ده. خوله رضی الله تعالی د دې په پلار پسې لاړه او څنګه چې ورننوته نو د جاهلیت سلام یې پې ور واچو وی انعم صباحه سار دې په خیر شه، سلام یې پې ور واچو. هغه ورته وی څوک یې ومې نه پېژندلې وی خوله یمه وی ښه، بیا یې ورته په خیر علي وی په خیر علي راځه راشه کښېنه. خوله رضی الله تعالی کښېناسته، پلار یې تپوس کوي خوله څنګه رالې وی زه خو دې دپاره رالم ستا لور چې کومه سودا ده هغې پسې نبي علیه الصلاة والسلام د نکاح پیغام را لېږلی دی نو ته څه وایې. نو د سودا رضی الله تعالی پلار وفرمایل وی یاره کم یاد هغه محمد صلی الله علیه وسلم وی او هغه یادومه هغه پسې پیغام د نکاح را لېږلی دی. وی یاره ډېر شریف خاندان والا خلک دی، ډېر لوړ خاندان والا خلک دی، ډېر ښه خاندان والا خلک دی، زما په اعتراض نشته دی، خو نه پوهېږم چې زما لور به څه وي سودا چې د هغې رضا به یې او که نه به یې. خوله رضی الله تعالی ته وفرمایل وی اول په هغې پسې تللی وم هغه پې رضا ده، هغه پې رضا ده. وی ټیک ده چې هغه پې رضا ده نو بیا یې نکاح دې وکړي، نکاح دې وکړي. سودا رضی الله تعالی نکاح د نبی علیه الصلاة والسلام سره وشوله. چې کله د دې رور خبر شو عبدالله ابن زمعه دا د سوده رضی الله تعالی رور و، چې دا کله عبدالله خبر شو دی مسلمان نه و چې زما خور نکاح وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره نو خاورې یې راواغستې او په سر یې واچولې، خاورې په سر واچولې. زه رسوا شومه وی زما خور لاړه او د هغه سره یې نکاح وکړه، زه رسوا شومه، زه بېعزته شومه، زه دا چغې به یې والې. بیا چې کله مسلمان شو د عبدالله ابن زمعه رضی الله تعالی وی ما یو خبره ډېر زیات خفه کوي، ما ډېر زیات یو خبره خفه کوي، دا مې چرې نه یېرېږي. چاته نه تپوس وکړي عبدالله کومه خبره وی کله چې زما خور د نبی علیه الصلاة والسلام سره نکاح وکړو زه دومره ناپوه وم چې ما په خپل سر خاورې اچولې،
دومره زه جهالت کوم او دومره په ناپوهۍ کوم ورنه دا زما دپاره څومره د فخر خبره وه چې زما خور د دواړو جهانو د سردار په نکاح کې راله زما خور امهات المؤمنین کې شمار شوله د مؤمنانو مور ترې نه جوړه شوله خو زه دومره نه پوهېدم چې ما په سر باندې خاورې اچولې نو د سوده رضی الله تعالی عنها نکاح د خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نه وروستو د نبی علیه الصلاة والسلام سره شوې ده او دا د جسم په اعتبار سره ډیره لوړه او دنګه ښځه وه دا سوده رضی الله تعالی ښکلی جسم ول الله ورکړی و لوړه هم وه دنګه هم وه او د جسم نه موټي هم و غټ جسم یې و درانه هم وه او طبیعت یې چې و نو خندرونه طبیعت و مزاقي طبیعت و اکثر د خندا خبرې به ډېرې کوي کله ناکله به چې نبي علیه السلام کېناست نو دوی به ډېر وخندو نبي علیه السلام نو خندرونه طبیعت و د دې یو ځل وله بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورله اراده وکړه چې طلاق ورکړي دې ته نو دې سوده رضی الله تعالی عنها فرمایل وی ما له طلاق مه راکوه زه په دې خوشحاله یم چې ستا په زوجیت کې یم خیر دی زه به خپل نمبر عایشې ته پرېږدم خپل نمبر به زه هغې ته پرېږدم بهرحال بیا ورله نبي علیه الصلاة والسلام طلاق نه دی ورکړی او په 54 هجري په 450 هجري کې بیا د دې وفات شوی دی دا راجح قول دی نو بهرحال درېمه بیبي د نبي علیه الصلاة والسلام چې وه هغه سوده رضی الله تعالی عنها وه اول حق د بچي په مور او پلار باندې دا دی چې دله به حلاله روزي پیدا کوي د حرامو نه به خپل بچی ساتي دا د بچي حق دی په پلار باندې چې دا پلار به دې بچي له حلاله روزي پیدا کوي د حرامو نه به یې ساتي ځکه د کم بچي تربیت د کم بچی پالنه چې په حلال روزه باندې وشوله الله تبارک وتعالی د دنه د دنیا او د آخرت ډیر لوی کار اخلي او د کم بچی چې خصمانه د هغه پالنه په حرام باندې وشوله نو دا بچی به د مور د پارم د سر درد وي د پلار د پاره هم د سر درد وي او د تمام معاشرې د پاره به د سر درد وي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم غوښې او اډوکې چې په حرامو باندې جوړ شي دغې غوښې او اډوکو له اور د جهنم بیا بهتر دی نو تا چې د خپل بچو غوښې په حرامو رخ کړي دي تا د خپلو بچو اډوکې په حرامو باندې رخ کړي دي د هغه په بدن کې چې کومه وینه د هغه د حرامو ده د هغه په بدن باندې چې کومې غوښې انبار دي دا د حرامو دي د هغه د بدن چې کوم اډوکې دي دا د حرامو نه رخ شوي دي چېرته به دا ستا بچی ستا دپاره د راحت او د سکون ذریعه وګرځي دا سوال نه پیدا کېږي چې دا سکون او د راحت ذریعه وګرځي نو د بچي دپاره اول حق په مور او پلار باندې دا دی چې حلاله روزي به ورله ورکوي حلاله روزي په دې بزرګانو کې یو عالم تیر شوی دی یو لوی محدث دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا لوی محدث لوی فقیه تیر شوی دی ته د پلار مبارک دا د یو ګورنر سره په باغ کې نوکر و باغبان و د هغه باغ به یې ساتو دله یو ورځ د دې ګورنر میلمانه رالو ده ورته وي ځئ چې لاړ شو زما باغ دی هلته به ډوډۍ مو خورو میوې به مو خورو زما باغ به وینو چکر به وګلګو دا عرب اوس هم دا عادت دی ځان له په دې باغونو کې او په دې ساراونو کې ځایونه رخ کړي څوک ورته استراحه وایي څوک ورته څوک وایي څوک ورته څه وایي دا نومونه یې ورته رخ کړي بهرحال ځان له ځي هغې ته چې میلمانه یې راشي ځان له پکې ټیم تېروي نو د دې ګورنر هم باغ و دې میلمنو ته وایي ځئ چې لاړ شو دې باغ ته هلته به ډوډۍ وخورو او په دې باغ کې به وګرځو هغې ورته وایي ټیک ده دا میلمانه چې کله د دې باغ ته به وستل په لاره ورته لګیا دی یاره زما باغ دی او ډېره ښایسته خوږه میوه کوي ډېر ښکلي انارونه کوي هغې نه به انارونه وخورو خو د ټول نه لویه خبره ده که نه چې په باغ کې را سره کم نوکر دی باغبان دی هغه ډېر ایمانداره سړی دی ډېر ایمانداره نوکر را باندې پېښ شوی دی ډېر ایمانداره مزدور را باندې پېښ شوی ډېر ښه سړی دی دا صفتونه ورله کوي لاړو بهرحال باغ ته چې ورسېدل ډوډۍ تیاره شوه ډوډۍ وخوړله چې ډوډۍ وخوړله نو دې باغبان ته وایي مبارک ته وایي مبارکه د انارو لږې ښکلې دانې راوشو کوه چې دا میلمانه یې وخوري په دې ډوډۍ پسې دا میوه وخوري انار ترې راوړه تازه تازه هغه ورته وایي ټیک ده
دی لاړ په باغ کې ګرځېده یو ښایسته دانې پکې وکتله راوی شو کوله راوړه چې دلته کې ګورنر هغه دانه ماته کړله او مېلمنو ته یې ورکړه چې هغې وڅکله تروه وه دی خو ملامته شو اوس ته مېلمه ته خرابه میوه کېدې که نه خو سړی ملامته شي که نه دی ملامته شو مړه دا څنګه انار راوړې دا خو تریو دی ښکلی انار ته راوړه د ورته وي ټیک ده صحیح ده ګرځېده په باغ کې بله یو ښایسته دانې راوشو کوله راوړله چې راوړله هغه یې ماته کړه چې هغه یې خولې ته ور واچوله هغه هم تروه ده اوس ګورنر ملامت هم شو غوسه هم شو چې د ده خو ما دوی ته په لاره ډېر صفتونه کول چې دا ډېر ایمانداره سړی دی او ډېر داسې سړی دی او هغه چې موږ میوه راوړي نو خرابه یې راوړي نو هغه ورته ویې زه درته وایم چې ښکلې میوه راوشو کوه ته چې راوړې نو ترې راوړې بله دانه راوشو کوه چې بله دانه یې راوړه چې هغه یې ماته کړه هغه هم تروه وه بس د ګورنر پاره وختله صحیح شو ځکه چې ملامته شو چې دا د عزت جنازه خو دې راله میلمنو د خو دې په شرمونو وشرمولم بې عزته دې کړمه ما ستا څومره صفتونه کړي غصه شو ورته وی په ټوله لار مې د خپلو میلمنو ته ستا صفتونه کولو او زه خبر نه وم چې ته د 2 پیسو سړی هم دی ته ماله انار راوړې او هغه تریو راوړې ستا په باغ کې دومره موده وشوله او تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې چې خوږه دانه کمه او دا تروه دانه کمه ده د کم بوټي میوې خوږې دي او د کم بوټي پکې تروې دي تا په دې باغ کې دومره موده کار وکړه تا ته پکې لا دا پته هم ده لګېدلې چې زما میلمه راځي چې تا ته پکې د بوټي پته چې د دې بوټي دانې خوږې دي چې هغوی له هغه راشوکئ تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې مبارک ورته وویل وی حضرت زه تا د باغ نوکر مقرر کړم خو د بوټو د سنبالولو دپاره زه نوکر یمه زه بوټي سنبالومه د بوټو خاختراشي کومه د بوټو ویښونه برابرومه بوټو ته اوبه ورکوم ټوله ورځ په دې بوټو خصمانه کوم په دې باندې ګرځمه زه د دې نوکر یمه زه د دې نوکر نه یم چې زه د بوټو نه دانې راشکوم او خورم چې کومه خوږه ده او کومه تروه ده وی ولې تا د دې بوټو نه سکه نه ده کړې وی نه ما ته یو اوسه پورې د دې نه ما دانه هم نه ده راشکولې ما د دې نه دانه سکلې نه ده نو ما ته به څه پته لګي چې کوم بوټی خوږ دی او کم تریو دی ما د بوټو خصمانه کړې ده زه د دې نوکر یم او د دانو مالک خو ته یې نو چې تا راته نه دي ویلي نو زه څنګه وخورم دانه او ګورنر خو خوشحاله شو زه د عزت جنازه خو دې راله ایستلې وه خو عزت خو مې بیا په حال شو ما ویل چې ډېر ایمانداره سړی دی خبره خو رښتیا شوله وی تا د دې نه دانه نه ده سکلې نه ما ترې نه ده سکلې ما ته پته نشته دی چې دا څنګه دي ځکه دانې ستا دي او د بوټو سنبالول زما دي الله دې داسې ایمانداري په مونږ کې پیدا کړي نن سبا ته په خپل باغ باندې نوکر ولګوه که نه وایي لکه د مالټو دا باغ راله ساته ستا کره به کور دومره کریټونه نه چې څومره به د هغه کره په کور کې پراته وي هغه خو پرېږده وه د هغه چې څومره خپل خپلوان دی هر یو ته تروړه لېږلي چې زه د مالټو په باغ کې نوکر یم دا تروړه مې دې تا له در ولېږله داسې ده که داسې نه ده ته په باغ باندې نوکر مقرر کړه که نه یا خپل کار روزګار له چې ته یو نوکر ونیسه نو تاله به تې دومره نه راوړي چې څومره ته هغه ځان له کور ته چلی دا ایمانداري نه ده ښه ایمانداري دا ده دا به هر حال عبدالله دا ګورنر خو پوه شو چې دا سړی دومره ایماندار سړی دی نو دا خو د باغ د نوکرۍ نه دی دا دومره ایماندار سړی دی نو په ده باندې به زه باغونه ساتمه دا خو چېرته ځان له راوسته غواړي دا خو ډېر د کار سړی دی وینا یې ورته وکړه وی د نن نه بعد ته په باغ کې نوکري مه کوه د باغ نه مې ته کټ کړه دی مبارک ویرېدو چې یاره ګوره چې ګورنر رانه خفه شو د نوکرۍ نه یې ویستله مکو د نوکرۍ نه یې کټ کړه مکو وی نه که نه ته به په باغ کې نوکري نه کوي ته به زما بنګلې ته راشي هلته به زما سره نوکري کوي ته به زما سره زما په دیره کې ناست ته خو ډېر امانتدار سړی یې ته هلته راځه بهرحال مبارک د باغ نه بوستو خپل دیرې ته هلته به د میلمنو خدمت کو یو ځل دا ګورنر داسې په دې چمن کې ناست دی او خفه ناست دی سوچونه کوي دا مبارک وله راغی وی حضرت زه د ډېرو ورځو نه تا اینم چې ته په سوچونو کې خفه ناست دی څه فکرونو کې کوي نو صرف دا درته وایم چې یاره تا سره څه فکر دی څه ټینشن دی که ما ته ووایې زه پکې څه تاله مشوره در کولی شم د ډېرو ورځو نه زه تا په سوچونو او فکرونو کې ینم ای ګورنر ورته مبارک او بالکل زه په یو سوچ کې یم په یو فکر کې یم ویسو
وی تا ته پته ده چې زما یوه لور د نور اولاد مې نشته دی صرف یوه لور مې ده نور مې اولاد نشته ده که یوه لور الله را کړې ده او هغه پیغله شوې ده اوس د هغې د رشتو دپاره خلک پیغامونه رالیږي نو چې څومره مالدار خلک دی او څومره بادشاهان دي ټولو د خپلو شهزادګانو دپاره رشتې رالیږلي دي یو وی مال راکا بل وی مال راکا نو زما خو دغه یو لور د په دې سوچ کې ما چې یاره ورې کم نه چې وروسته ژوند به بیا څنګه تېرېږي او ډېر شی رښتې دي نو چې کم شهزاده لی ورکمه د کم بادشاه زوی لی ورکم په دې سوچونو کې مار ټیم ځکه چې دغه یوه لور مې ده او یقینا د لور رشته کول آسان کار نه دی دا ګران کار دی ښه هسې نه چې هلته ورته څوک پیغور ورکړي چېرته هسې نه چې هلته بیا زه کنځلی شمه هلته داسې نه چې بیا زما خاندان کنځلی شي دا ټولې خبرې مخې ته موجودې که نه هسې نه چې هلته بیا زما د لور ژوند خرابي نو نه به خلاصېږي او نه به ژوند تېرېږي نو دغه یوه لور مې ده او د هغې په رشتې کې بس هر ټایم فکرمن یم نو دی ورته وایم ما ته اجازت شته چې زه پکې صرف مشوره درکړم ستاسو د کور خبره ده خو ما ته اجازت شته زه پکې یو خبره وکړم هغه ورته وایي مبارکه بلکل ته پکې راته مشوره راکولی شي وی کو د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک باندې د عمل وکړو نو دا مسله ډېره اسانه ده وی څو وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دینداره رشته غوره کړه دینداره رشته کو زوی دی هم رشته ورته کوي نو دینداره جینۍ ورله ګوره او که لور ورکوي هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم ځای کې دینداره هلک درته میلاو شو هغه لور ورکه نو بس نبی علیہ السلام معیار ښودلی دی که نه چې دیندار هلک ته ګوره اوس د کومو شهزادګانو رشتې چې راغلي ته په هغې کې نظر وچلوه چې په هغې کې کوم دینداره دی هغه له دې لور ورکه که د نبی علیه السلام په دغې حدیث ته عمل وکړه ستا ټینشن به ختم شي ویره دا خو دې راته ښکلې خبره وکړه دا خو دې راته ښه خبره وکړه کور ته لاړو ښځې ته وایي ښځې وایي زمونږ د لور دپاره خو ډېرې رشتې راغلي دي که نه وی او وی ما مې بار د خپل نوکر سره مشوره وکړه خو هغه ما ته ډېره ښکلې خبره وکړه وی څو وی هغه راته وی چې په دې رشتو کې چې کومه نیکعمله رشته ده کم هلک نیکعملی مال ته مه ګوره جایداد ته مه ګوره د پلار بادشاهۍ ته مه ګوره خو دې هلک ته وګوره چې کوم هلک پکې نیکعمله او هغه له لور ورکړه نو زمونږ دپاره خو ډېر شی رشتې راغلي دي راځئ چې دې رشتو کې وګورو چې کوم هلک نیکعمله دی چې هغه له دا رشته ورکړو نو ښځې ورته وی یاره دا خو له ډېر شی دا خو ډېره ښه مشوره درکړې ده دا خو ډېره ښکلې مشوره درکړې ده راځه چې دې رشتو کې وګورو که چې کوم هلک پکې نیکعمله دی کوم هلک پکې نیکعمله دی دا ګورنر دې ښځې ته وایي یاره ښځې نیکعمله هلک لی ورکوو که نه وی او نیکعمله هلک لی ورکوو چې هلک نیکعمله یې خیر دی بیا زه خپله خبره وکړم وی او وکړه وی ما ته خو دې مبارک نه بل هلک نیکعمله نه ښکاري زمونږ دا نوکر نه دی دا کوم چې مونږ سره کار کوي دا زمونږ مزدور چې دی دا مبارک ته دنه خو ما ته بل نیکعمله هلک نه ښکاري د ښځو طبیعت خو یې داسې که نه ښځه یې په غوسه شوه وي دا څه وي دا زمونږ چې کوم نوکر دی ته به خپل لور هغه له ورکوي نیک وګوره خو په دې شهزادګانو کې وګوره بادشاهانو چې کومې رشتې رالیږلي په دې کې نیکعمله وګوره نو اوس به ته د ګورنر لور ده او دا به ته د خپل نوکر له ورکوي کوم هلک چې ستا خدمتونه کوي وی دا خو دې راته ووي که نه چې نیکعمله هلک لی ورکوي دا خو دې راته ووي که نه وی او وی چې نیکعمله لی ورکوو نو ما ته د مبارک په شانتې نیکعمله هلک بلو نه ښکاري بس چې تا ووایي نیکعمله لی ورکوو نو مبارک نیک هلک دی اوس یې زه مال ته نه ګورم اګر چې زما مزدور دی خو زه ولې لورو ورکومه ګورنر زورور و ښه په ښځه باندې څه و زورور و که نه که په ښځه کمزورې وي هغې به ته وایي زه ته خو یې ورکړه ستا لور دی یوازې ټیک ده خو نه خو ګورنر زورور و په ښځه باندې وی تا وایي چې نیکعمله لی ورکوو نو بس ما ته د خپل مزدور نه بل نیکعمله هلک نه ښکاري خو بس د خپلې لور نه به صرف تپوس کومه لور یې راوغوښته وی بچیا تا ته پته ده ستا په رشتې پسې ډېر خلک راځي او زه یوه فیصله هم نشم کولی چې چا له دې ورکمه خو لورې ما یو فیصله کړې ده ما وایي چې زه به د نیکعمله هلک له ورکوم ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې رشته کوي بچي ته نو نیکعمله رشته وکړه نو ما ته د خپل مزدور د مبارک ډېر نیکعمله ښکاري نو زه غواړم چې ستا رشته د ده سره وکړم لورې ورته ویل وی پلاره چې څنګه تا فیصله وکړه هغه شانتې ما ته منظور ده څنګه فیصله تا وکړه ما ته څه ده منظور ده ګورنر راغی مبارک ته وی مبارکه وی هو وی تا وی چې دا لور د نیکعمله هلک ته ورکړه د نبي علیه السلام حدیث مبارک ته وی او جي ما خو مشوره درکړې وه
بس مبارک ته شه زه خپله لور تاله در کوم زه لور تاله در کوم حضرت زه ستا مزدور یما ته زما مالک یې ستا لور د ناز او په نعمتونو کې لویه شوې ده هغه به د یو مزدور سره ژوند څنګه کوي زه ستا د لور رشته نشم قبلولی دا زما د ساتنې نه ده وی کوم ما خوشحالول غواړې او زه ستا مالک یم نو زما لور ته به ته غاړه کېدې او زما لور خوشحاله ده په تا باندې خوشحاله ده وی جي کور مې نشته دی کور مې نشته دی دې له به زه ډوډۍ څنګه ورکوم بس کور درته هم زه نیسم او ډوډۍ به هم تاله درځي وی صحیح ده نکاح وشوله او واده هم وشو ځان له سیټ ته کور ونیو وی ستا سره په دې محل کې نه پاتې کېږم ځان له سیټ ته کور ونیو چې کور یې ونیو واده وشو نو دې صرف خپلې ښځې له راغې دومره ورته وویلو وی زه چېرته ځم او تاله به ډوډۍ رالیږم خو تاله چې د پلار د کوره کوم ډوډۍ راځي هغه به ته نه خوري پلار ته خو یې پته وه چې موږ خپل نوکر له لور ورکړې ده نو د کور نه ورپسې پخلی تلو وی خیر دی دا ډوډۍ د پلار کور کره واپس مه لیږه دلته چېرته غریبانانو له ورکوه هغوی خبروم خو ته به یې نه خورې تاله به ډوډۍ زه رالیږم وی صحیح ده او مبارک ووتو د ښځې سره لا یو ځای شوی نه دی ښه څنګه چې واده وشو د کوره ووتو وی ډوډۍ به زه رالیږم هغه به خوري د پلار د کوره چې تاله کومه ډوډۍ راځي هغې له به خوله نه ورړي هغه غریبانانو ته ورکوه وی ټیک ده دی ووتو بارې مزدوري شروع کړه مزدوري به یې کوله او روزانه به یې کور ته ښځې له ډوډۍ رالیږله وی زما ښځی زما خبره به منې کو زه تاله وچه رالیږم کو لمده رالیږم هغه ډوډۍ به خوري خو د پلار د کور ډوډۍ به نه خوري بس ښځې هم تپوس نه کو خو د خاوند حکم دی جو نیک عمله جینۍ وه هغه شانتې کول 40 ورځې پس مبارک کور ته راغی ښه د واده نه 40 ورځې پس نو چې 40 ورځې پس راغی نو دا ښځه په جړا شوه مبارکه چې خوښه دې نه هم نو څه له دې کولمه زه خو تا لیدلی وما ستا په مخ کې باندې رالوی شوما زما پلار چې تاله در کولم نو ته خو مجبوره نه وې که نه تا به ورته ولي چې زه یې نه کومه نو زه دې راوستې ما په خوشي کور کې دې کېنولې ما زما د واده شپه دې ما سره هم د تېره کړې زما د کوره وتېږي نو ولې ماله دا تکلیفونه راکوي ولې ماله دا مصیبتونه راکوي چې ما سره کېنې نه عبدالله ابن مبارک د سترګو نه اوښکې روانې د مبارک صاحب د سترګو نه اوښکې روانې شوې وی ښه مې خوښه یې ما لیدلې او کتلې یې ډېره زیاته مې زړه ته نږدې یې ښه نو چې زړه ته دې نږدې وم نو تلې رانولې یې وی تلې درنه زه کومه چې ما ته پته ده ستا پلار ډېر نیک عمله انسان دی ډېر نیک انسان دی خو بیا هم د دې علاقې ګورنر پاتې شوی دی نو د ده په دې رزق کې به دومره چېرته د غریبانانو حق وي د ده په دې روزۍ کې به دومره چېرته د غریبانانو حصه وي هغه به حرامه وي نو ما وی که د هغه ډوډۍ ته خوري نو ستا دا ګېډه او ستا دا وینه د هغې حرامونه نه بچ کېږي نو ما ووی چې هغه ډوډۍ به ته نه خوري 40 ورځې به زما د حلاله روزي زما د حلاله ډوډۍ خوري چې زه په خپلو لاسونو وګټم چې کومه حرامه ډوډۍ ستا په ګېډه کې چې هغه درنه وځي ما تاله 40 ورځې د خپلو لاسو ډوډۍ راولېږله او تا وخوړله اوس دې خواله رالمه اوس به ما تا خپل شب زفاف منو کو د واده شپه به منو کو کېدای شي الله تبارک وتعالی د دې حلال روزې په برکت سره موږ له چېرته ښایسته نیک عمله اولاد راکړي د دې نه بعد تا سره میلاوېږم که مخکې در سره میلاو شوی وی نو ستا په جسم کې حرام نو بیا زما بچی نیک عمله نشو جوړېدی اوس د حلال روزي وخوړله اوس به در سره میلاو شم کېدای شي الله تبارک وتعالی لره نیک عمله بچی راکړي بهرحال هغه کوم تعلق چې هغه قایم شو او الله تبارک وتعالی ورله د هغې نه یو بچی ورکو عبدالله نوم یې ورله کېښودو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله دی او عبدالرحمن دی کوم نوم دی عبدالله عبدالرحمن دا ښایسته نوم دی نو موږ ته خلک وایي مولي صاحب زما بچي دی نوم کې د موږ ورته وایو عبدالله ورله کې ده که نه مولي صاحب مړه داسې د مشرانو نوم دی راته ووایي چېرته نوی سمارټ نوم راته ووایه نو موږ وایو دا نوی سمارټ نوم ته خوښ که او بیا یې ما ته ووایه زه به یې معنی وګورم د دې وجې نه زه د چا بچو له اوس نوم نه ږدم ښه زه د چا بچو له نوم نږدم ولې زه چې ورته نوم ووایم نو وایي بل پکې نه و نو زه هم ته ورله کېدو خو بیا ما ته ووایه چې معنی یې څه ده زه به یې درله معنی صرف وګورم نور یې خوښ ته که ځکه چې زما هغه بیا ته نږدې نو ښه خداره چې ته یې کېږدي معنی به ورله زه وګورم ټیک ده که ټیک نه ده
یو په دې ګوګل باندې د نومونو معنی مه ګورئ ښه صحیح شو په دغې باندې د نومونو معنی مه ګورئ دغه ګورې هغه ځان له حساب هغه چې کوم معنی کوي نو هغه معنی د عربۍ سره هېڅ تعلق نه ساتي هلته معنی مه ګورئ د عالم نه تپوس کوئ بهرحال نو عبدالله نوم یې ورله کېښودو د رالویدو د پلار سره یې غم او د مور سره یې غم چې بچی رانه لوپر نه شي خو بهرحال د معاشري اثر داسې و چې عبدالله ډېر په ناروا وسر شو د کلي چې کوم لوپر هلکانو د هغوی سره یو ځای شو حتی در دې پورې چې دې حالت ته ورسېد چې د عبدالله نه شرابي جوړ شو د عبدالله ابن مبارک نه څه جوړ شو شرابي جوړ شو پلار به هر ټیم جړل چې الله ما د دې بچي دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړي چې زما بچی نیک عمله شي الله هغه خو شرابي وختو مور به پسې په ساراونو کې په چغو چغو جړل او شاته ورپسې ګرځېدله او روانه به پسې وه بچی ستا دپاره پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي بچی ستا پلار څلوېښت ورځې پس زما خواله راغلی هو چې الله ماله نیک عمله بچی راکړي ستا د لاسه خو ما د واده شپه نه ولیدلې څلوېښت ورځې پس زما له راغلی و د هغه سره دومره فکر و بچی تا نه شرابي جوړ شو کور ته راځه چغې به یې پسې والي جړا به یې کوله خو په عبدالله باندې اثر نه کو په هغه باندې اثر نه کو یو ورځې اوده دی او خوب اینی په خوب کې اینی چې په ونه باندې یو مرغۍ ناسته ده او هغه مرغۍ دا آیت په تیزه تیزه باندې وایي دی اوس خوب اینی هغه آیت څه دی الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ای د الله بندګانو په تاسو باندې اوس هم هغه وخت نه دی راغلی چې د الله ذکر ته ستاسو زړه نرم شي دا به په تاسو باندې کله راځي چې تاسو الله ته غاړه کېدئ تر کومې پورې به تاسو د الله نه غافله ګرځئ تر کومې پورې به تاسو الله جګړې باندې ګرځئ تر کومې پورې به تاسو د الله دشمنۍ ته مټې والي هغه وخت په تاسو نه دی راغلی چې زړونه خو نرم شي دی چې راپاڅېدو داسې ورپېدو ویرېد د شرابو په نشه کې و چې دا خو الله ماته وي دا خو الله ماته وي چې عبدالله په تاله دا وخت نه دی راغلی الله نه به کله هېرېږي کور ته راغې پلار ته وي پلاره زړه مې غواړي چې تجارت وکړم تجارت له زما له لږې پیسې پکار دي پلار یې ورته وي بچیا ما خو وي چې تا نه به د نبي علیه صلات وسلام د احادیثو لوی عالم جوړ شي خو ځه چې د احادیثو عالم درنه جوړ نه شو تجارت وکړه کم از کم دا شراب خو به پرېږدي د لوپرو ملګرو نه خو به لرې شي پیسې وله ورکړې دا واله او زه تجارت له لاړ شم تجارت له ووت دی لاړ ډېره موده تېره شوله پلار به م ګرځېده چې یاره زه بچی مې ورک شوی دی ځکه به پیدل سفرې وي کلونه تېر شو دی کور ته رانغې د پلار یم تمه کتې شوي وه چې زه بچی مې چېرته لوپر او د تجارت په بانه وتی دی کور چېرته تللی دی چېرته یا به مړي د شرابو په نشه کې یا به ژوندی خو چېرته به ګرځي ډېر وخت تېر شو په دې کې کور ته اواز راغی وی عبدالله ابن مبارک د تجارت نه را روان دی او ډېر اوښان د سامان ډک کړي او راغی لارې ورله په منډه بار ته ووتو چې ورغې ورغاړې وتو وی بابا تجارت مې کړی دی وی څومره وی دا څومره اوښان چې دي او دا سامانونه پینې دا ټول د تجارت سامان دی پلار یې ډېر خوشحاله شو چې زوی خو مې ډېر مال راوړه ډېر ګټه یې راوړه زه خیر دی چې عالم ته جوړ نه شو نو دوره شو چې د شرابیانو نه خلاص شو اوښان یې کور ته را دننه کړو چې اوښان یې کېنول که نه او پلار یې د اوښانو نه ترپالونه واړول نو چې څنګه یې ترپال واړو څه ګوري چې انډي د اوښانو د کتابونو ډک دي او هر کتاب د په خپل لاس باندې لیکلی هغه د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي دا ټول اوښان د احادیثو د کتابونو نه ډک دي او دا هغه احادیث دي چې د په خپل لاس باندې لیکلي دي پلار یې حیران شو بچیا وی او بابا چې ما وي زه تجارت لازم هغه دا تجارت دی زه تللی ما چې څومره جون ویسته ما د نبي علیه السلام احادیث مبارکه زده کړي دي زه ګرځېدلی ما سفرې کړي دي او دا ټول احادیث ما په خپلو ګوتو باندې لیکلي دي الله د پلار هغه ارمان څه شو پوره شو عالم ته جوړ شو څه ورځې تېرې شي پلار یې ورته وایي مبارک وی عبدالله په دې تجارت کې خو به دې څه کمې نه وي او بابا لږ کمې پکې نور هم شته نورې پیسې وله ورکړه وی لاړ شو نور علم حاصل که الله ته داسې عالم جوړ کو که نه چې په بخاري شریف کولو کې نو د عبدالله ابن مبارک نه احادیث مبارکه نقل دي چې احادیث بیانوي نو د عبدالله ابن مبارک صاحب نوم پکې راځي داسې د لوی مرتبې عالم او محدث ته نه جوړ شو د محدثینو امام ته نه الله جوړ کو د محدثینو امام دا ولي
د هغې حلالې نوڼۍ برکت د خبره مې درته تر دې پورې کوله د بچې اول حق په پلار دا دی چې نوڼۍ دې وله حلاله ورکړي حلاله خپل بچې د حرامې نوڼۍ نه وساته هغې به دا بچی ستا د سر اوچتوالی ګرځي چې کله د بچې په حرامو لوی کړی سوال نه پیدا کېږي چې دا بچی ستا نوم اوچت کړي دا بچی به دې په شرمونو شرموي بیا د ده نه عالم او حافظ نشي جوړېدی ګورې یاد وساته یاد وساته